عام ذهنیت خو دا دی چې د دښمن تبلیغات یې ډېر خپاره کړي دي. موږ اورو ډېر ځایونه چې طالبانو لارې بندې کړي دي، طالبانو اوبه بندې کړي دي او طالبانو د ملت لپاره ډېر نقصان رسولی دی. او کله دا اوازې خپرولې چې دا ډم دی را ایله کوي. دا ډم خو اوس ټول دنیا ته معلوم شو چې ډم مجاهدین نه ایله کوي. ان چې حفاظت مو تر دې ښه کړی دی خو کم سوي نه یو. نو بل دا دی چې د ملت لپاره موږ ټول وخت په خدمت کې، ټول خدمت چې موږ کوو د دې ملت لپاره یې کوو، د دې ملک لپاره یې کوو، د اسلام لپاره یې کوو. نو دا اوبه طالبان د ټول وخت لپاره اعلان کړی دی او ولس یې هم کړی دی. د شریعت غږ رادیو صاحب موږ بار بار دا نشریات خپاره کړي دي، ولس مو خبر کړی دی چې تاسو کولی شئ چې د دې ډمه څخه استفاده وکړئ. خو اگر چې زموږ دښمن دغسې زموږ په مقابل باندې داسې تبلیغات خپروي چې دا طالبان نه ایله کوي، خو بالکل داسې نه ده. طالبان ټول وخت ولس ته خبر ورکړی دی چې راسي خپل اوبه ایله کړي او انجینران راولي د ځانه سره او لارې ورته خلاصې دي. د دوه طرفه لارې ورته راغلي وي، د دواړو طرفو موږ اجازه ورکړې ده چې دواړې لارې ستاسې پر مخ خلاصې دي، راسي خپلې اوبه ایله کړي او خپله استفاده ځینې وکړي. ایوب صاحب واورېدله چې تاسو انجینران راغوښتي وه، هغوی ته فکر کوم که مشکل پېښ شوی که څنګه، که په دې اړه معلومات راکوئ. د هغه داسې معلومات موږ ته شته، یعنې عیني شاهدان داسې شته چې دوی والي ته ورغلي وه یا قومندان امنیت ته ورغلي وه. هغو داسې منفي جواب ورکړی دی چې مطلب چې دا ځای موږ ګیر کړی نه، تاسو ته اوبه نه رایله کېږي. نه انجینران په لاس ورکړي دي، نه انجینرانو ته اجازه ورکوي، نه ولس ته اجازه ورکوي. نو د هغه باوجود بیا موږ خپل مطبوعات ته خبر ورکړی دی، یعنې امارت اسلامي ته مو خبر ورکړي، د دې ولایت والي صاحب ته مو خبر ورکړي. نو هغه بیا دا راته وویله که چیرې دوی دا ونه کړه، خپل انجینران یې راوانستوله، موږ کولی شو موږ د بله ځایه څخه خپل انجینران راولو، دا ډم د ولس پر مخ ایله کړو او د استفادې وړ وګرځي. مولوي صاحب که چیرې حکومت بیا هم پر هماغه دریځ ودرېږي چې دوی وایي چې موږ د زور له لارې دغه سیمه بیرته نیسو، بیا موږ ولسونو ته اوبه ایله کوو، تر څونه وخت پورې به تاسو انتظار وکړئ څو چې تاسو خپل انجینران راغواړئ؟ موږ به انشاءالله په دې کې انتظار نه وکړو، ځکه موږ دا خبره شریکه کړې ده د امارت مسؤلینو سره، ټولو ته مو دا خبره رسولې ده چې دا ولس ډېر په عذاب دی. یعنې ولس موږ ته ډېر شکایت کړی دی، هغو ته مو داسې ویلي دي چې بالکل راسئ زموږ مخ درته خلاص دی، زموږ غېږ درته خلاصه ده، هسې خپله استفاده د اوبو څخه وکړئ. که تاسو انجینر راوستی شئ، که تاسو څوک راوستی شئ، ځکه دا خو داسې یو کار نه دی چې هر سړي کار دی یا هر سړی راتلی شي دا اوبه ایله کولی شي. دا خپل انجینر لري، خپل مسلکي لري. نو ورته ویل دي چې مسؤل کسان یې خبر کړي، هغه دې راشي دا اوبه دې ایله کړي، چې بس چې دا اوبه دوی خپل استفادې دپاره که چیرې ایله نه کړې، موږ خپل انجینران به انشاءالله په 2 یا 3 ورځې کې خپل دا کوشش کوو چې خپل انجینران راوغواړو، دا اوبه ولس ته ور ایله کړو. بله مولوي صاحب که چیرې ملت غږ دا کار وکړي، یعنې که موږ دا کار وکړو انجینران راولو، نو بیا هیڅ مشکل نشته. که د دې اوبو د ماشینانو د خرابۍ ضمانت څوک موږ ته راکړي، چې یعنې داسې کسان نه وي چې خدای نه کرده بیا دا یو غټ نقصان به ماشینانو ته ورسېږي، ځکه دا خو هر سړی نه پوهېږي، خپله دا مجاهدین هم په دې نه پوهېږي، ځکه موږ پر دې باندې پیرداران درولي دي. یعنې د حفاظت څخه بغیر بل د سیل دپاره موږ څوک نه ورته رایله کوو، پر دې بیریږو چې خدای نه کرده یو مشکل ورته پیښ نه شي. نو بیا به هغه د دښمن تبلیغات هم پر ځای چې ګوره داسې تاوان یې ورساوه. بله ایوب صاحب موږ ځنګل ولیدی، ځنګل تر نیم څه زیات سوځېدلی دی، څنګه سوځېدلی دی؟ په دې اړه که معلومات وړاندې کوي. دا چې په اوله پلا دغه د دښمن مرکزي دغه پوسته تله، د دې ځایه څخه په اوله ورځ یې ور واچاوه چې کوم وخت دی یوه شپه په دې مابین کې ووتله، مکمله شپه مکمله ورځ ور پر بل و، دا یوه حصه یې په هغه پلا وسوله چې بیا دوی وتښتېدله. دویمه پلا چې بیا بله ورځ داسې 3-4 ورځې مخکې د دښمن قواوې رالې، پر دې ځای زور ووایه، ډېر تکلیف یې وکړي، کوشش یې وکړي چې ایله یې نه کړي، دا ساحه یې ونه نیوله. نو بیا په تیارو باندې په دې ځنګله بمبار وکړي، بیا ساحې ور واخیستې، 2 ورځې 2 شپې مکمل ور پر بلو، دا دغه کبله سوځېدلی دی، بس نور مشکل زموږ له طرفه څه نشته. مولوي صاحب زیاته مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه او موږ مو دلته راوغوښتلو څو ستاسو غږ موږ تر شاعرانو پورې ورسوو. ډېره مننه.